د افغانستان او افغانانو لپاره ستر د پرمختګ خبر. د اوبو انرژي وزارت او د اس کې ام هوایسلیک انوینیوم شرکت ترمنځ هوکړلیک لاسلیک شو. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د دې مطلب پوره جزئیات هم د ویډیو کې وګورئ او که چیرې مو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی نو د تازه پر وخت خبرونو مطالبې لپاره در سره سبسکرایب کړئ. د اوبو انرژي وزارت وایي دغه وزارت او د اس کې ام هوایسلیک انوینیوم شرکت ترمنځ د دوه اړخیزې همکارۍ هوکړلیک لاسلیک شو چې له مخې به دغه شرکت په افغانستان کې د اوبو انرژۍ پروژو په برخه کې پانګونه کوي. د یاد شوي وزارت په ټویټر پاڼه کې راغلي چې د اوبو انرژۍ سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور د اس کې ام هوایسلیک انوینیوم شرکت د مدیره پلاوي رئیس دکتور عباس رسول زاده پرساد سره له بېلابېلو سرچینو څخه د برېښنا د تولید لیږد او د ویش په برخه کې د پانګونې په موخه د دوه اړخیزې همکارۍ هوکړلیک لاسلیک کړ. سرچینه کاږي. د اوبو انرژۍ سرپرست وزیر د نوموړي هوکړلیک د لاسلیک کولو پر مهال په افغانستان کې د اوبو انرژۍ پروژو په برخه کې د نوموړي شرکت د پانګونې له لیوالتیا څخه د هرکلي ترڅنګ هغوی ته د پانګونې لپاره د زمیني د چمتو کولو په برخه کې دغه وزارت د همکاریو په هکله ډاډ ورکړ. سرچینې زیاتوي. د نوموړي شرکت مسؤلینو هم د افغانستان په 40 ولایتونو کې د بېلابېلو پروژو په ځانګړې توګه د اوبو او انرژۍ پروژو د پلي کولو په برخه کې د پانګونې لپاره چمتووالی څرګند کړ. دا و زموږ چمتو شوي ویډیو. د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا مننه چې موږ سره تر بیا ښه وخت ښې چارې